أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا سورة فاتحة مکی سورت و آیات دا دی مختلف نمونه دی. سورت فاتحة، سورت رقیہ، سورت شفاء، سورت کنز او نور ډیر نمونه 25 نمونه تقریبا دي. زه دا د یو څو نومو ذکر کوم. سورت فاتحه دا شروع د قرآن عظیم شان، افتتاح د قرآن عظیم شان هغه په دې سورت مبارکه باندې کیږي. دا سورت شفاء ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې سورت په متعلق کې ویلي دي فاتحة الكتاب شفاء لكل داء. الحمدلله شریفه دا شفاء ده د هر مرض لپاره. او دو سورت ته سورت کنز ویل کېږي. حدیث مبارک ده چې دا سورت نازل شوی ده د هغه خزانې د خزانو د عرش عظیم نه. د عرش عظیم لاندې د خزانې نه کنز خزانې ته ویل کېږي. دا سورت د هغه خزانې نه نازل شوی ده. د 5 سورتو ابتدا په دغه الفاظ مبارکه باندې ده چې الحمدلله. حمد اظهار د صفات کمالیه ورته ویل کېږي. یو حمد ده، یو شکر ده. حمد او شکر فرق په دې کې لري چې حمد اظهار د صفات کمالیه و په ژبه سره، شکر هغه په ژبه، په زړه، په اندامو، په دریو سره باندې راځي. صرف العبد جميع ما انعم الله تعالى عليه الى ما خلق لاجله دغه شکر ویل کېږي. صرف کول د بنده ټول هغه شیانو لره چې الله تعالی د کوم مقصد لپاره پیدا کړي په یوه مقصد کې استعمالول دغه شکر ویل کېږي. زړه د عقیدې د توحید لپاره الله پیدا ده. دغه ځای د ایمان او د یقین ده چې په زړه کې په الله اعتقاد ولري، ایمان ولري او هغه صفات چې د الله د شان سره لایق دي د هغو باندې ایمان ولري، او د کوم صفات چې د الله د شان سره لایق نه دي د هغو نه د تقدیس عقیده ولري چې الله د هغو ټولو نه پاک ده. دا اجمالاً ټکي درته ذکر کوم د زړه شکر ده. په ژبه باندې د الله تعالی د انعاماتو ذکر او د هغه په مقابل کې د خدای پاک حمد و ثنا ویل دا د ژبې شکر ده. او اندامونه په هغه لار کې استعمالول چې الله تعالی د کوم مقصد لپاره پیدا دي. سترګې مثلا سړی قرآن عظیم شان ته په وګوري، کتابو مطالعه په وکړي، هغه لارې ته په ګوري چې په کوم لار باندې جماعت ته روان ده، علم مجلس ته روان ده، د ذکر مجلس ته روان ده، په غوږو باندې د قرآن خبرې واوري، احادیث مبارکه واوري، د وعظ خبرې واوري، د ذکر کلمات واوري، د نصیحت خبرې واوري. ژبه په حق کې استعمالول چې د الله حمد و ثنا پکې حق په ویل کېږي، تعلیم پکېږي، تبلیغ او وعظ و نصیحت پکېږي. لاس د خیر په کار کې استعمالول، د یو مسلمان سره معاونت پکول، سخاوت پکول. پښې هغه ځای ته اخیستل چې په هغه کې الله راضي کېږي، لکه جوماتو، مدارسو،
دیني ځای ته په ورتګ دا اندامونه چې په کوم مقصد لپاره پیدا دي په هغه کې استعمالول دغه شکر دی اندامو ویل کېږي خو دا حمد رأس الشکر ده په حمد په خوله اظهار کېږي الحمدلله اتا په زړه څوک نه دي خبر اتا د لاسو د سترګو د نظر د غوږو د شنوایي د ابکو د قدمو د نیت نه څوک نه دي خبر چې په کوم نیت اخلي او چیرې چې په څه چشي ته ګوري خو په ژبه اظهار کېږي د خبرې نو ځکه دغه رأس شکر ویل کېږي د دغه وجه نه ویل کېږي څوک چې د الله حمد کوي ادا د الله تعالی شکر نشي ادا کولی الحمدلله ټول ثنا او صفت هغه خاص او خاص الله تعالی لري دي که د مخلوق صفت کېږي د هم واقع کې د الله صفت ده ځکه حمد خو اظهار د صفات کمالیه ته ویل شو په بنده کې د کمال صفت هم الله تعالی پیدا کړی دي نو چې د کوم بنده د کمالاتو صفت کوي دا په واقع کې د الله د تخلیق صفت ده چې الله په دغه بنده کې داسې ښه کمالات پیدا کړي دي داسې الله رب العالمین چې دا رب د ټولو عالمو ده رب تربیه رب مالک په دواړه معنا راځي الله مالک هم د ټول عالم ده بل مالک بل چښتن نشته خالق دی ده مالک دی ده رازق دی ده قادر دی ده عالم و سمیع و بصیر چې څومره نیک صفات دي د مخلوق سره تړلي دي ټول په دې کې ثابت دي نو رب د عالم هم دی د مالک د عالم لکه عربیت کې ویل کېږي رب الدار هغه د کور چښتن ته ویل کېږي رب الدار د کور چښتن نو رب په معنا د چښتن او د مالک سره هم راځي او رب په معنا د تربیه هم راځي تربیه څه معنا تدریجان په سوکا سوکا کمال ته رسول لکه موږ د تعلیم په سلسله کې ابتدا د تعلیم د الف با نه کېږي قاعده پوهیو بیا وروسته سوکا سوکا الف لام میم سپاره او بیا قرآن عظیم الشان او بیا وروسته د صلات نه سوکا سوکا تر بخاری شریف پورې رسیږي الله تعالی هم د دغه مخلوق تربیه نشو و نما لویښت او ترقی دي ده تدریجان کې انسان د وجود په لحاظ تر 40 کلو پورې په ترقی روان وي ورځ په ورځ قواوې عقلونه فکرونه هر شی قوي کېږي تر 40 کلنۍ پورې نو الله تعالی مربي د عالم ده چې هغه تدریجا عالم کمال ته رسي رب العالمین عالمین جمع د عالم ده د الله نه سوا ټول مخلوق ته عالم ویل کېږي علامه د وجود د الله تعالی باندې ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد خو عالمین جمع ذکر کړه اشاره د تعدد مخلوقات ته چې الله تعالی ډېر قسمه مخلوقات پیدا کړي دي په یو قول باندې راځي چې زر قسمه مخلوقات الله پیدا دي 600 قسمه مخلوقات په دریابو کې زندگی کوي 400 قسمه مخلوقات هغه په وجه باندې زندگی کوي الله رب دې دغه ټول عالم ده دا موږ چې وینو تقریبا لکه یو عالم چې وینو ځکه د اګۍ نه پیدا د پریوان نه پیدا دغه دوه شیان وینو هغه نور باندې موږ علم نشته چې الله تعالی څومره مخلوقات دي ولا يعلم جنود ربك الا هو د الله په مخلوقاتو په وجود باندې علم نه لري مګر یو د علم لري نو الله تعالی رب د ټول عالمو ده د څوک نشته چې د الله د خلقت او ملکیت نه وتلی وي که هر څومره غټ مخلوق ده لکه په د ملائکو کې ډېر غټ غټ مخلوقات دي داسې ملائکې دي چې سر عرش عظیم ته رسیږي پښې تحت ثرا ته رسیږي خو مالک الله ده خالق الله ده کنکای شی ده که غټ شی ده چې څومره مخلوقات دي
د ټول خالق یو الله، د دوم خالق نشته. مالک یو الله، د دوم مالک نشته. نو الله لایق د حمد ذات په لحاظ هم د اول جمله کې دغه اشاره کوي الحمدلله. د الله اسم عالم ذکر کیږي الحمدلله. ټول حمد و ثنا ثابت دي الله لره د ذات په لحاظ په ټول صفاتو د کمال باندې د متصف ده، او بیا د صفاتو په لحاظ هم د حمد خبر ذکر کیږي چې لایق د حمد د دغه وجنم د چې په موږ احسان دی کوي رب العالمین، روزي دی راکړي، پالانه مو دی کوي، نو په دغه لحاظ هم د لایق د حمد و ثنا ده. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم، دسی الله چې دی رحمان او رحیم ده. رحمان او رحیم دا دواړه صيغې د مبالغې دي. په رحمان کې مبالغه زیاته ده تر رحیم نه، یا په اعتبار د کم یا په اعتبار د کیف. چې په اعتبار د کم باندې شي نو رحمان د الله رحمت په دنیا کې مسلمان او کافر ټولو ته ورغلی. کم مقدار هغه مرحوم چې دی رحم وکړي هغه ډیر دي، او رحیم خاص هغه رحمتونه چې په جنت کې په مؤمنانو باندې کوي. نو په رحمان کې د کم په لحاظ د مقدار په لحاظ مبالغه زیاته ده تر رحیم نه، او یا د کیف په لحاظ باندې لوی نعمتونه کنکی نعمتونه ټول د الله د طرف نه دي، خو د دنیا په نعمتو کې لوی کم راځي، د آخرت نعمتونه ټول لوی دي. نو رحیم خاص د آخرت نعمتو ته ویل کېږي چې هغه لوی نعمتونه دي. رحمان د دنیا نعمتونه که لوی دي که کنکی دي، نو د کیف په لحاظ تعمیم کې راغی. واړه رحمتونه لوی، غټ انعامات کنکی انعامات ټول طرف دی الله تعالی نه دي. الرحمن الرحیم. خو رحمت د ماخوذ دي د رحمت نه رحمت رقت القلب ته ویل کېږي، د زړه نرمي ته ویل کېږي. دا د زړه نرمي انفعالي معنا ده. انفعالي دا معنا تاثر د بل چا نه اثر قبلول. ته یو څوک وینې مظلوم ده، معیوب ده، محتاج ده، مصاب و مصیبت زده ده، د یغه نه متاثر شي، په زړه کې د نرمي راشي، په دغه شفقت راشي، احسان ورسره وکړي. په الله تعالی کې انفعالي معنا نشته چې دی د بل چا نه متاثره کېږي. نو لہذا د الله تعالی په صفاتو کې هغه معنا د داسې صفاتو چې انفعالي ماده وي په اعتبار د غایې سره ده، د مبادیو سره نه. مبادی انفعالي دي خو غایه غیر انفعالي ده. مبادا خو د رقت قلب ته ویل کېږي، دا تاثري معنا ده، خو د هغه غایت شی ده چې ما په چا زړه وخوږېدو نو په هغه باندې احسان وکړم. غایه ده احسان او تفضل ده. نو د الله تعالی په لحاظ باندې دغه معنا د احسان اخیسته کېږي. ډیر محسن د الله په دنیا کې هم، په مسلمانو په کافر په ټولو مخلوقاتو، او په آخرت کې ډیر محسن د په مؤمنینو باندې. نو هغه انفعالي ماده اده نه ده، غایب په معنا باندې اخیسته شوې ده. رحمان او رحیم ده معنا څه معنا؟ مفضل او منعم او محسن ده. خلق باندې فضیلت کوونکی، احسان کوونکی، نعمت کوونکی دی ده. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین دوه خیره قرائت دي. مالک د ملک نه ده، مالک د ملک نه ده. دواړه معنی دي الله په شان کې سي دي. مالک یوم الدین، الله تعالی چهتن د ورځې د جزا ده. د قیامت ورځ ته د جزا ورځ ویل کېږي، د بدلې ورځ. کما تدین تدان. څنګه عمل چې کې هغه په بدله درکول کېږي. که چا په دنیا کې نیک عمل کړی وي، الله تعالی به په قیامت کې نیکه بدله ورکوي، او که چا په دنیا کې ګناهونه کړي نو الله به بده سزا ورکوي. نو دا چهتن د ورځې د جزا ده. او دا معنا هم صحیح ده چې د پاچاهي معنا شي ملک. ملک یوم الدین پاچا د ورځې د قیامت ده. په دنیا کې د پاچا په صفت، د پاچا په دعوا په نامه ډیر خلک دي.
خو په قیامت کې به اعلان کېږي لمن الملک اليوم، نن ورځ پاچاهي د چا ده؟ بیرته به الله تعالی خپله جواب کوي لله الواحد القهار. نن پاچاهي یو الله لره ده. هغه سوري پاچاهي چې په دنیا کې وي هغه به دعوې به بیا حالته نه وي. نو الله تعالی مالک د ورځې د جزا او الله تعالی پاچا د ورځې د جزا، دواړه معناوې سي دي، مالک یوم الدین او ملک یوم الدین. تر دې ځایه پورې د الله تعالی صفات مبارکه ذکر شو. قاری چې په حضور قرائت ویي نو دلته د استحضار کیفیت پیدا کیږي. د یو چا چې ډېر صفت وکي اخر داسې سړي ته محسوسیږي لکه په سترګو یې چې وینې. د یو شي بیان وکي، رنګ یې ذکر کړي، قامت یې ذکر کړي، مقدار او هر څه ذکر کړي، لکه سړي لیدلی نه وي خو ذاتي داسې ورته لیدل کېږي لکه په سترګو. اولئک علی هدی چې صفات ذکر شي نو بیا اشاره په اسم اشاره سره اشاره ورته کېږي. نو دلته التفات ده، تروسو د غیبوبت خبرو دی الله د ذات او د صفاتو بیان. خدا چې د الله تعالی داسې صفات سړي وکړه چې په حضور یې لکه رب کریم چې په سترګو ووینې، نو بیا التفات وکړه ایاک نعبد، ای الله خاص او خاص تا ته عبادت کو، خاص او خاص تا ته عبادت کو. عقیدې د توحید ته اشاره ده. د عبادت لایق بل څوک نشته. معبود هغه څوک ته چې خالق وي. معبود عبادت دی هغه چا کېږي چې څوک خالق وي. د الله نه سوا بل خالق شته نه، بل معبود ذاتي نشته. نو ایاک نعبدو، خاص تا ته عبادت کو. عبادت ویل کېږي غایت تذلل ته، انتهایی عجز ته. لکه هغه نمونه د سجدې حالت، سړی جګ شي د څلور بولي حیوان په شکل باندې په پروتې باندې په څلوري باندې شي. دغه عجز لایق یو الله ده، بل څوک لایق د دې نشته چې هغه ته د سجده وشي. ایاک نعبدو، خاص دا خاص معنی دغه ذکر کوو چې ایاکا په عامل باندې نعبدو مقدم کړی ده. مفعول په عامل مقدم کېدن دا عبادت د تخصیص کی. خاص او خاص تا ته عبادت کو، بل چاته موږ عبادت نه کوو. اوس دغه دعوه د خدای د موږ رښتونې کی چې دعوه دا ده چې الله خاص تا ته عبادت کو، تا ته عاجزي کوو او کارونه اکثره به د نفس په تقاضا کوو. افمن اتخذ نفسه هوا، هغه څوک چې خپل نفس خدای ګرځولی ده. خدای الله وی چې د چا معنی هغه معبود صفت معبودي معنا راځي کې څوک د خپل نفس په تقاضا چلیږي. او دعوه دا ده چې خدای خاص د تا عبادت کو، د بل چا نه کوو. څوک د شیطان مني، خو د ګمراهۍ سبب خو دغه دوه شیان دي. رب کریم په قیامت کې به بیا انسان ته وایي الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. ما تاسو ته نو ویل چې د شیطان عبادت مه کوئ، د شیطان عبادت مه کوئ. خو چې شیطان منی دا د شیطان عبادت شو. ما تاسو ته نو ویل چې د شیطان عبادت مه کوئ. وان اعبدوني، د ما عبادت کوئ، هذا صراط مستقیم. دغه سمه لار ده. نو دعوه دا ده چې خاص او خاص د تا عبادت کوو. اما اکثر ځایو کې موږ یا د نفس په تقاضا کارونه کوو یا د شیطان په وسوسو باندې عمل کوو. نو ځکه په دا دعوه کې اکثره خلک موږ دروغجن دي. خدای پاک موږ رښتونې کې په دغه دعوه کې چې الله خاص تا ته انقیاد، عجز تام عبادت تا ته کوو، بل چاته نه کوو. خو چونکې دا خاص او خاص عبادت الله ته چې د ریا نه، د عجب نه، د نفس او د شیطان د وساوسو حرکاتو نه خالص وي، دا د انسان په وس کې ډېر مشکل ده چې راځي به. ځکه بیرته دستي وایي و ایاک نستعین، او خاص د تا نه معاونت غواړو په دې کې چې د عبادت په صحیح معنا چې د تا کوو، خدای د تا نه معاونت غواړو. ته مو په داسې عبادت باندې برابر کړي چې ته په راضي کېږي، د موږ د نفس تقاضا نه یې پکې، د شیطان تقاضا او د هغه وسواس نه یې پکې. و ایاک نستعین، او خاص د تا نه په دغه حق برابرولو کې د تا نه معاونت غواړو، لکه په عامو امورو کې چې تا نه معاونت غواړو.
ګورې موږ او تاسې عام انسانان د خپل عجز د رفع دپاره الله ته زارۍ کوو. مرض، مسکنات، لوږ او تنده، پریشانی چې را باندې راشي الله ته زارۍ کوو. په هغو د دنیوي امورو احتیاجاتو کې خو الله ته زارۍ کوو، د الله نه معاونت غواړو. لکه په یو کې چې غواړو خدای پاک په د عبادت کې هم د تا نه معاونت غواړو، ته مو په سمه لار برابر کړي. د تا د شان سره لایق عبادت باندې مو الله ته برابر کړي. موږ په خپل طاقت باندې ځان شو برابرولی، لکه نور حاجتونه خپل چې خپله نه شو پوره کولی. نور حاجتونه مو ته پوره کوې، ځکه په نورو حاجتو کې تا نه معاونت غواړو. نو په عبادت کې هم د تا نه معاونت غواړو چې ته مو معاونت ونه کړې. موږ په ځان په عبادت باندې نه شو برابرولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیا اهدنا الصراط المستقیم. خدای پاکه د تا نه د سمې لارې هدایت غواړو. د صورت یو نوم تعلیم المسأله ده. الله موږ ته راکوي ما ته داسې سوالونه کوي. اهدنا الصراط المستقیم. خدای پاکه موږ ته راوښیه هغه صراط مستقیم، برابره لار. چیرې برابره؟ چې تا ته وصل کېږي. دین صراط مستقیم ده. دغه دین نه چې په دغه خوا شوې که په دغه خوا شوې، دا د شیطان لارې دي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. دغه لارې متابعت مه کوئ، د حق د لارې نه مو جدا کوي. بیا اولئک فی ضلال بعید. سیده لار هغه دفتر دروازې ته مثلا دا روانه ده، قصد ده چې دفتر ته ځان ورسوم روان په دغه طرف شوې، چې څومره مزل کې لرې کېږي به د مقصد نه، چې روان په دغه طرف شوې یا په دغه طرف شوې، چې څومره مزل اوږدوې دغومره لرې کېږي د مقصد نه. نو خدای هغه صراط مستقیم برابر کړي چې تا ته په وصل کېږو. د دغه نورو لارې کږو لارې یو خوا بله خوا الله ته وساتې. دا تا ته چې په وصل کېږو هغه لار کومه لار ده؟ د یو نه بدلې کول. صراط الذین انعمت علیهم. ای الله لار دي هغه خلکو درنه غواړو چې اتا په یو باندې خپل خصوصي انعامات کړي. دیغه خلکو لار غواړو. په دې کې اشاره ده چې دغه منعم علیهم چې دي دا مشهود لهم بالاستقامت دي. د الله د طرف نه دغه خلکو په استقامت شاهدي ورکړی شوې ده چې موږ یې غواړو د یو خلکو لار غواړو، الله یې راښیي چې په داسې سوال ماته کوه. نو د الله په نیز باندې دغه څلور ډلې په حق دي. دوی باندې الله شاهدي ورکړي چې دا په صراط مستقیم دي، ځکه خو د صراط مستقیم نه بدلې کول راغلی ده. خدای سمه لار راوښیه. سمه لار د چا لار ده؟ صراط الذین انعمت علیهم. لار د هغه خلکو چې تا خصوصي انعامات په دې کړي. هغه څوک دي؟ اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. څلور ډلې. نو دغه څلور ډلې حق ډلې دي. الله تعالی د صراط مستقیم نه چې دغه څلورو بدل راوست، بدلې کول اشاره ده دې ته چې په دغه لارو چې روان شي نو ته حق ته وصل. لکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ته په نصیحت کې وایي، کله وایي علیکم بسنتي و سنت خلفاء الراشدین المهدیین. تاسو د ما په سنتو رفتار کوئ او د ما د خلفای راشدینو چې دوی په لار برابر دي دیغه په لار باندې ځان برابر وي. نو دا منعم علیهم دي چې د الله انعامات په دې باندې شوي دي. کله د صدیق اکبر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما په باب کې وایي یقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر. زه د دنیا نه تلونکی یم خو تاسې اقتدا کوئ په ابي بکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم سے. رسول الله شاهدی د دې په استعداد باندې ورکوي چې دا په حق لار دي. ګورې په دې چې اقتدا کوي، دا اقتدا خو په هغه شي کې کېږي چې منصوصي حکم نه وي موجود. د تقلید ثبوت ته خپله که نه د رسول الله په حکم د تقلید ثبوت ته که نه ده چې قرآن کې شی موجود دي، په یخ کې د بل چا متابعت کېدی شي، د نبي متابعت کېدی شي، خو د الله حکم صریح موجود ده. چې په سنتو کې حکم موجود دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت ده.
او رسول الله وی چې تاسو په یو دوه پسې اقتدا کوئ چې ایمان وروسته را روان دي صدیق اکبر او حضرت عمر دا وایي په دغه اجتهادي امورو کې په آیات کې مو حکم نه کو پیدا په حدیث کې مو حکم نه کو پیدا خو چې صدیق اکبر کوم حکم در کو پیغمبر څخه اقتدا کوي حضرت عمر کوم حکم در تو کو پیغمبر څخه اقتدا کوي دا عین وایي ثبوت تقلید ده د نبی رسول الله د خپل حکم فرمودي مبارکینه یو شاهدی د دې په حقانیت باندې ورکړه چې چاته م امر کوي چې د دغو خلکو پسې ځئ دغه وایي شاهدي د دغو په حقانیت باندې چې دا په حق دي په دغو پسې ځئ نو الله تعالی هم د دغو څلورو ډلو په حقانیت شاهدي ورکړه چې انبیا دي صدیقین دي شهدا دي اولیا دي دغو پسې اقتدا کوي داسې ورسره بیا بدل ده چې دغه د صراط مستقیم خلک غیر دي دغه خلکو نه چې الله تعالی غضبونه په یو باندې نازل کړي او هغه گمراهان دي چې په حدیث مبارک کې د دغه تفسیر چې شوی ده مغضوب علیهم یهود او ضالین نصارا حکم عام د ټول کفار او فساق او فجار تر مراد دي نو په انسانانو کې دوه ډلې شوې یو خلداسي مخلوق شو چې الله شاهدي دی یو په حقانیت باندې ورکړه موږ ته تاسو د دغه خلکو لیار غواړئ یو قسم داسې خلق شو چې د الله دښمنی ته املا تړلې ده الله تر ناراضه ده الله خپل غضبونه په نازل کړي لعنتونه یې په ویلې دي موږ ته چې دغه نه ځان ساته دغه په لار نشي ماته داسې سوال کو چې خدای دغه د لار نه مې وساتي علاج ډاکټر ته سره ورشي نسخه ورکي ورسره پرهیز ورکي شریعت مطهره عین علاج روحاني ده د انسان د ارواحو علاج کوي دا د څلورو خلکو په لیار ځا دا د تا د روح غذا ده صحت او معالجه ده خو د دغو خلکو نه ځان ساته چې هغه د تا د روح د هلاکت ذریعه ګرځي اوس تر دې ځایه پورې خو ظاهري الفاظو مبارکه او ترجمه وشوه دا څلور ډلې چې الله تعالی په یوه باندې انعامات کړي دي څوک تر مراد دي انبیا صدیقین شهدا اولیا دا کوم قسم انعامات مراد دي یو نعم عامه دي یو نعم خاصه دي د عام نعمتو خبره نه ده چې خدای تا چې هغه عام نعمتونه په چا کړي هغه په موږ د یو خلکو په لار روان کړي عام نعمت لکه وجود الله مسلمان پیدا کړي کافر پیدا کړي انسان پیدا کړي حیوان پیدا کړي مار او لړم دا شیان پیدا کړي دي روزي ورکول اولاد ورکول دا نعم عامه دي دا په هر چا کړي دي نه دیو خلکو په لیار برابر کې رب کریم چې تا خصوصي انعامات پیغو باندې خصوصي انعامات په دغه څلورو ډلو چي دي وای انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته تجلیات ذاتیه دائمه بلا واسطه دی الله تعالی د ذات طرف نه په دې تجلیات راځي تجلی شبیر احمد عثماني سیبی ظهور شی فی مرتبه ثانیه کار کېدن د شی په دومره مرحله کې هغه ځای ته وګورئ د لمر وړانګه ده پړک ده په فرش باندې چې لیدل کېږي موږ تاسو دلته لمر ویو که نه لمر چیرې ده څلورم اسمان کې ده او موږ وایو لمر راغی په هغه ځای باندې دا هغه د لمر تجلی ده چې موسی علیه السلام د الله تعالی د دیدار تمنا وکړه رب کریم تجلی په غره وکړه تجلی د څونه د چغره ته ځان ورکو هغه د انوار او پړک ورغی په غره برداشت شو ټوټي شو او حضرت موسی علیه نبی نور السلام باندې د جذب کیفیت راغی هغه به وګشو نو داسې د انوار او تجلی د دیدار نه چې څوک خطا نشي انبیاء ته تجلیات ذاتیه د الله تعالی دائمي وي خو بغیر د واسطې نه د نبی او د الله په مابین کې بل واسطه نه وي صدیقینو ته تجلیات ذاتیه دائمه خو په واسطه د نبی باندې چې کامل تام تابع د پیغمبر شو مقام صدیقیت ته رسیږي په اتباع هوی د پیغمبر بیا د مقام ته رسیږي او شهداو ته تجلیات ذاتیه انیه خاص د روح ته قبض کېدل په وخت کې او خاص تجلی ورته وشي عمومي او دایمي په مخ کې وختو کې نه وي شاتم نه وي او اولیاء ته تجلیات صفاتو د خدای پاک اول د زویل د صفاتو شروع شي بیا صفاتو ته بیا پورته
ترقیب شي کوي چې تر ذاته پورې رسیږي. دغه منعم علیهم چې دا څلور ډلې دي د تا د ذات یا د تا د صفاتو تجلیات دي په یغو باندې خدای پاکه د یغو خلکو په لیار ما روان د یغو خلکو په لیار روانېدل د یغو متابعت ده د یغو مې خدای تابع وګرځي. امام فخر الدین رازی، شاه عبدالعزیز صاحب، امام یعقوب چرخی صاحب هغه وی چې دا د دغه آیات نو ثبوتي طریقه دي. امام رازی صاحب وی چې خدای ته موږ سوال کو الله راته وی چې ما ته داسې سوال کو چې خدای دې دغه څلور خلکو په لیار مې روان کړي. په دا څلورو کې یوه ډله د چا ده د اولیاو ده. د هغو په لیار روانېدل څه معنا ده؟ وایي بیعت ته چې د هغو نه زه بیعت وکړم او د هغو په واسطه تا ته وصل شم. شاه عبدالعزیز صاحب هغه وی چې دغه آیات نه ثبوتي طریقه کېږي ځکه خو د څلورو خلکو لیار غواړي. الله راته ویلي دي چې د دغو څلورو خلکو په لیار باندې ته ما ته راځه او چې هغو په لیار ورځي نو خو د هغو به متابعت کوي. متابعت یې ولي؟ هغه بیعت ده. تفسیر یعقوب چرخي هغه وایي چې دغه آیت مبارکه نو ثبوتي طریقه راځي. نو موږ الله ته روزانه سوال کوو چې خدای پاک دې دغو خلکو په لیار مو روان کړي او د نورو نه وساتي. نو انسان کمال ته چې رسیږي چې دا نسخه کامله په ځان عملي کړي. حضرت ضیاء المشایخ صاحب ته چا لیکلي دي چې وظایفو باندې نه پوهېږم، وظیفو کې مې کمزوري ده، دومره وخت مې وشو. نو دی په علاج کې څو خبرې ورته دي. یوه ورته وي چې د شریعت پایبند اوسېږه. طریقې هلته راځي چې سړی د شریعت پایبند شي. یو. دوم ورته وي چې اوقات مه ضایع کوه. فضول مجلسونه، فضول گفتگوی او چکرونه مه وایه، د اوقات په ذکر باندې مشغول کړه. دریم د دغه خلکو نه چې هغه د دین او د عقیدې په لحاظ باندې کمزوري لري د یو د صحبت نه ځان وساته. د شریعت ځان پایبند کړه او د اوقاتو لحاظ وساته او د نورو خلکو نه حتی چې بیعت والا خلک نه وي، د ګمراهان وي، فاسقان او فاجران وي، د دنیا عیش پرستان وي، د دغو خلکو نه پرهیز وکړه. رنګه د طریقت مه بدوه. وایي دا وکړه، رنګه د طریقت مه بدوه. موږ په عمومي توګه باندې د موږ په دیانت کې چې کمزوري ورځ په ورځ زیاتېږي ځکه د موږ ملګرتیا د هغو خلکو سره زیاته ده چې د هغو دینداري کمزورې ده. د هر چا سره چې اوسېږي د هغه صفت په تا باندې اثر کوي. حیواناتو کې حدیث مبارک ده څوک چې د اوښ سره اوسېږي، آس سره اوسېږي، د غوایي سره اصحاب الابل اوښان پیایي، آسانو سره یې کار وي، غویانو یې وي کوي، دغه انسانانو کې تکبر زیات وي. میږي چې پیایي میږي پوهلې دي. هغه حیوان د هغه په طبیعت کې لوی ده چې کوم انسان د هغه حیوان سره زندګي د په طبیعت کې لوی راځي. او هغه حیوان چې د هغه په طبیعت کې عاجزي ده چې کوم انسان د هغه سره زندګي کوي د هغه په طبیعت کې عاجزي راځي. عین د غوښه په خوړلو کې هم هغه صفات راځي. وای انسان چې د تا هم جنس ده د هغه صفت به بیا ولې په تا کې نه راځي چې د اوښ صفت په تا کې راځي او ته په خبره نه یې تا ته هغه تکبر درنه خل شوی وي. نو کوم انسان چې عیش پرست وي، جاه طلب وي، دنیا پرست وي، ته چې د هغو سره کښېنې تا به ځان ته پام هم نه وي. ځکه هم حدیث مبارک کې راځي المرء علی دین خلیله. انسان د خپل ملګري په دین ده. دی دې وګوري چې د چا سره یې ملګرتیا ده. کله انسان د خپل ځان ډېر خلی دی، طالبي زندگی ده، خو یو طرف ته ملګرتیا د هغه چا سره ده، بازار چکرو، مازدیګر چکرو، د سهارو ناسته ولاړه د هغه چا سره ده چې هغه لمونځ نه کوي. مثلا هغه د خدای د دین نه لري، دا په واقع کې طالب نه ده. دا د هغه سړي عقیده ده چې چا سره د ملګرتیا او د په دین دی هغه باندې ده.
د دغې وجې نه حکم دا ده موږ ته تاسې به ناسته ولاړه د نیکو خلکو سره کوئ، تاسې به دوستي د نیکو خلکو سره کوئ. د کافرې ښځې سره نکاح مه کوئ، که هر څومره ښایسته وي، تر هغه نه یوه مینځه ښه ده خو چې مسلمانه وي. د کافر سړي سره د مسلمانه ښځې نکاح نه کړي، اگر که هر څومره ښایسته وي، د ښه جاه و جلال څښتن وي، د هغه نه چې د غلام سره نکاح وکړي دا د دې لپاره بهتر ده. ولې؟ وایي دا لوی قانون قرآن د دغه لپاره ذکر کړی، د میړه او د ښځې په منځ کې مصاحبت وي، ملګرتیا وي. اوس نو که د ښځې تعلق د بېکاره سړي سره راغی، د یو صحبت په دې اثر کوي، دا به ور اوري، نتیجه تابع د چا وي؟ د هغه سي ارزل وي که نه وي؟ دومره په موږ کې قوت نشته چې دی راواړو. دا به یو نیم سړي کې خدای داسې کمال پیدا کړي چې د فساقو په مجلسو کې کیني، په یوه نظر باندې هغه صالح ته جوړ شي، د هغه په یوه صحبت باندې خدای دې متعال د هغه نه صالح او طایب انسان جوړ کړي. په عمومي توګه باندې عام انسانان تابع د هغه سي ارزل دي. نو چې نکاح د بېکاره سړي سره یا د بېکارې ښځې سره شوه، هغه صفات به بیا په تا کې پیدا کېږي. د دغه بېکاره د مصاحبت نه دغه آیات وایي لوی اصل ده چې د بېکاره خلکو سره به ته صحبت او ملګرتیا نه کوي. حضرت جبرائیل علیه السلام د نبي علیه السلام سره 40,000 ملاقات راغلی، 40,000 وارې، خو بیا به هم ده ورته ویلې ولې ډېر نه راځي. د حدیث مبارک په تشریح کې چې نبي علیه السلام په ټولو خلکو کې ډېر سخي و، اجود الناس و، بیا په ټول وخت کې په روژه کې دی ډېر جواب و، بیا بل ماخستن چې جبرائیل امین راتلو د ده سره به د قرآن عظیم شان دور کو، په دغه وخت کې به بیا تر ټولو وختو تر بعد به هم ډېر جواب و. په اوقاتو کې اثر راغی، تر نورو وختو نه په روژه کې د سخاوت زیاتېدو. ولې؟ په دغه میاشت کې د الله سخاوت زیاتېږي. په دغه میاشت کې چې ته نفل وکړې، الله دې فرض ثواب درکړي، چې ته فرض وکړې د 80 فرض ثواب درکړي. تر نورو وختو نه د الله کرم څومره زیات شو. نو په میاشت کې د الله د فیوزاتو سلسله ډېرېږي، د نیک عمل انسان په نیکي کې اثر پیدا کېږي. او بیا چې د نیکو خلکو ملګرتیا شي، جبرائیل علیه السلام هم جواد و، حضرت پیغمبر علیه السلام هم جواد و، چې دواړه به سره یو ځای شو، د جود صفت به جوړ شو. هر صفت دلته خو صفت د جود ده، نو ځکه د جود خبره کوي کني. هر صفت چې د جبرائیل علیه السلام کوم کمالات خو ټول په نبی علیه السلام کې موجود و. چې څومره د نیکو خلکو په مجلسو کې سړی ډېر شریکېږي. دلته کله کله بعضې مولوي صاحبان، بعضې خلیفه صاحبان ما ته په خپله پټ ویلي دي، وایي والله که مې خپل کور کې زوی ته په روپۍ زړه کېږي، خپل کور کې مې زوی ته والله که په روپۍ زړه کېږي چې 10 روپۍ رانه وغواړي، وایي زړه مې نه پکې کېږي. یو وخت کې دلته د هغه خبره وه چندې نه پکې مقالې ته هم چنده کوله، که څه شي ته یو خلیفه صاحب 1 روپۍ واچولې، بیا یې واچولې 1,500 روپۍ غالبا واچولې، بیا یې خندل، وایي دلته خدای چې په ما څه وشي، په کور کې زوی ته 10 روپۍ نه ورکړو، زړه مې نه پکېږي. دا په مجلسو کې فرق ده. ځکه موږ ته الله تعالی دا حکم کوي چې د نیکو خلکو لیار غواړه، د هغو سره صحبتونه کوه، د هغو سره ډېره ناسته ولاړه کوه، او د هغو په برکت د الله تعالی عشق و محبت په سړي کې پیدا کېږي. چې څومره د نیکو خلکو سره سړی اوسېږي، وایي د هغې وجې نه هم ګناه نه کوي، شرمېږي د هغه نیکو خلکو نه چې اوس اوسېږي د داسې خلکو سره او ته بد عمل کوي. چې د نیکو خلکو سره څه وخت واوسېدې په دغه خیال چې شرم ده چې دا مولوي صاحب موجود ده، خلیفه صاحب موجود ده، حاجي صاحب موجود ده، طالبان موجود دي، داسې نیکو خلکو سره زه بد کار کوم. اخر د دغه انسان ته دا سوچ ذاتي پیدا کېږي چې ښه چې د نیکو خلکو د وړاندې ګناه شرم ده، بیا د الله تعالی د وړاندې ګناه ولې نه ده شرم؟ الله تعالی خو په هر حال کې ویني. دا نیک خلکو به په دغه مدرسه کې د نن سره یو ځای او د باندې هم نه ویني. الله تعالی خو موږ باندې هر وخت کې علم لري. بیا وایي ترقي راځي، هغه سوچ بیا د انسان سره پیدا کېږي. ځکه خدای پاک بیا انسان داسې مقام ته ورسوي چې محفوظ شي د ګناهونه. دا د سورت فاتحه مبارکه د سند څخه الفاظو ترجمه. اوس د سورت فاتحه مبارکه لږ فضایل ذکر کو، بیا ورسره د قرآن عظیم شان څخه فضایل ذکر کو.
دا سورت فاتحه مبارکه د دې په فضایلو کې ډېر احادیث مبارکه راغلي. داسې یو حدیث مبارک راغلی چې نه په تورات کې، نه په انجیل کې، نه په زبور کې، نه په قرآن کې بل سورت د په مثل باندې شته. په ټولو آسماني کتابو کې د سورت فاتحه غوندې معظم قرآن عظیم ورته ویل شوی ده، دومره معظم سورت بل نشته. بل حدیث مبارک کې راځي الله تعالی وی قسمت صلات بیني و بین عبدي، ما المنز د لمانځه نه دا سورت فاتحه مراد ده د ځانو د بنده په منځ کې تقسیم کړې ده چې سړی وی الحمدلله رب العالمین. الله تعالی وی حمدنی ربی عبدي، د ما حمد ادا کو د ما بنده. چې وی الرحمن الرحیم، الله تعالی وی اثنى علی عبدي، اما ثنا ویل د ما بنده. چې وی مالک یوم الدین، الله تعالی وی مجدنی عبدي، د ما لوی بیان کړ بنده د ما. تر دغه ځای پورې الله وی دا د ما. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا د الله او د بنده په منځ کې شریک ده. ایاک نعبد خاص طور ته عبادت کو الله تعالی ته، دا بل طرف ته بیا ځان ته سوال ده. و ایاک نستعین خاص د تا نه الله موږ معاونت غواړو. او د دې نه بعد دا بابقي صورت دا د بنده ده اهدنا الصراط المستقیم تر ولا الضالین پورې. هو لعبدي ما سأله، د الله وعده ده اما بنده چې څه سوال راته کوي زه به پوره کوم. بل حدیث مبارک کې راځي حضرت جبرائیل علیه السلام د پیغمبر علیه السلام سره ناسته چې اسمان طرف ته یو आवाज وشو. جبرائیل امین سترګې پورته کړې، وای نن په اسمان کې داسې دروازه خلاصه شوه چې الله د اسمان پیدا او تر اوسه هغه دروازه نه خلاصه شوې. مجلس ته ملائکه راغله، جبرائیل علیه السلام یې داسې ملائکه راکوزه شوه دنیا ته چې الله پیدا کړې وه تر اوسه نه وه راکوزه شوې. هغه ملائکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضرېږي، سلام ورته کوي او ورته ابشر بالنورین، زه تا ته زیری در کوم په دوه انوارو باندې. داسې انوار دي چې هېڅ نبي ته نه ورکړی شوي دي، تا نه مخکې چې څومره انبیا تېر شوي دي، دا 1,420,000 کم زیات هېڅ نبي ته نه ورکړی شوي. فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، الحمدلله شریف او د سورة بقره آخرینی آیاتونه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا چې موږ تاسې هلته وي. په دواړو کې دعا ده او په دواړو کې د الله وعده ده چې زه دعا قبلوم. که درته دعا کوم الله وعده ده چې زه قبلوم، که د سورة بقره په آخر کې دعا کوم الله تعالی وعده ده چې زه قبلوم. دغه سورت ته سورت مثانی ویل کېږي، یا د نزول په لحاظ مقرر ده چې مکه معظمه او مدینه منوره کې دواړو کې نازل شوی، یا د ویلو په لحاظ په هر رکعت کې ویل کېږي. دا مقرر ده، یا حمد و ثنا د الله تعالی کې مقرر دي. دغه سورت ته سورت رقیه ویل کېږي. فضائلو کې دم حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وی موږ 10 نفره صحابه کرام روانو، یو علاقې ته ورسېدو، یو قوم نه لوږې شو، مړۍ مو وغوښتې، هغو مړۍ رانه کړه. موږ هلته واړول چې وخت کې څوک راغله د دغه قوم سردار چې چلی ده او دوی هغه خپل معمولات ټول ورسره کړي دي خو صحت یاب شوی نه ده. نو راغی چې که په تاسې کې کوم دمګری وي زموږ سردار چې چلی ده. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه ظاهر د غایب په سلسله بخاری شریف کې څو ځای دا روایت راځي چې موږ یو ملګري ورته ویلې د خپله چې اوس زه یې دموی شم، خو زه یې دغسې نه دموم چې ما ته د شکرانه نه یې مقرره کړې. تاسو بې همته یې موږ ته مو ډوډۍ هم رانه کړه. فیصله یې په 10 پسو وکړه. ورغی سورت فاتحه مبارکه یې پوویلې، سړی جوړ شو. دا 10 پسونه د خپلو ملګریو حقو دي ده و، خو د ملګرتیا په صفت ملګري ته مې یو پسه ورکوی، هغه ورته ویلې نه موږ ډېرو ویلې چې موږ یې نه غواړو. دا خو دې په قرآن باندې اجرت واخیست. نو ویلې چې پیغمبر علیه السلام ته ورشو، هلته به پوښتنه وکړو. چې کله راغله پیغمبر علیه السلام ته یې ویلې دا واقعه ورته ذکر کړه. پیغمبر علیه السلام تبسم وکړو، ویې خندل.
وما يدريه انها رقيه دا چا خبر کړو چې دا دم ده په دغه چا خبر و نو بیا ورته ویلې چې دا ډیر څونه چې تاسو درکړي دي دا حلال دي جائز دي خلک په حرام او په جادوګرو اخلي دا نه دي دا نن سبا په کوډو جادو په دغه باندې اخلي تا په قران اخلي دي ما تم برخه کرا که په ځکه چې شي درګرځي رسول الله حرام غواړي څوک چې شک کوي خطرناک خبر ده کنه ده رسول الله دې ما تم برخه کرا کوي چې شک او شبهه چاته کې پیدا نشي دغه جوع شکرانه په شرط هم جائز ده لکه ابو سعید خدری په شرط راوخسته دومره شی براکوي دغه څه نه دمو او بل ځکه به حضرت عاصم یو سړی لیوانای وو په ځولنوي تړلای وو درې ورځې په سورته فاتحه د مو سهار او مازیګر خدای پاک جوړ کړ بیا یو په خپل خواکې د دې غوښتنې نه بغیر سم سونه ورکول د ویل زې تر څو نه اخرم چې ما د پیغمبر علی السلام نه اجازه نه ورته پیغمبر علی السلام ورته خلک په ناجایز اخلي د قرآن ته ویل ده نو وايي په شرط هم جائز ده اخستل د څلور سره ائمه او فتوا ده د امام سیب امام شافعي امام مالک امام احمد رحمهم الله څلور سره فتوا ده چې اجرت شکرانه اخستل جائز ده ولی وايي معالجه ده په علاج اجرت اخستل جائز ده د موجوده فقهاو په دې فتوا ده چې دا جائز ده ځکه معالجه ده خبره په یو ځای کې وي چې د معالجه خبره نه د ثواب امید وکړي په یو شی باندې اجرت اخستل روا ده کنه روا ده اختلاف په دغه ځای کې د امامت باندې اجرت اخستل روا ده کنه په تدریس باندې اجرت اخستل روا ده کنه په اذان او باندې قضا باندې اجرت اخستل روا ده کنه اختلاف په یو ځای کې ده ځکه چې ته الله ثواب درکې د بندنه چې اجرت غواړي خو په یو کې د متأخرینو فقها فتوا په دې چې په امامت هم تر خاجه جائز ده په تدریس باندې هم جائز ده په قضا باندې هم جائز ده اما دا خو وای د شک نه وتل د خو اتفاقی خبره ده د معالجه ده معالجه په معالجه باندې روپې اخیستل لکه ډاکټر ته چې ورکه جائز ده دا هم جائز ده به هر تقدیر نو دا صورت د دم صورت ده د دې وجنم حضرت مبارک پم چې خپل مخلصینو ته اول اذن کوو د سورته فاتحه به کوو ارغدی خلیفہ مبارک چې اول ماته اذن کړی د سورته فاتحه مبارکه کړی او بیا دا ویل چې موږ اول حضرت مبارک د سورته فاتحه اذن کړی وګور ته په دمه مال ورته په دمه ساعت ورته کوي تعویذ ورته کوي د سورته فاتحه اول اجازه او بیا ورته د نور شان اجازه د مکمل کتاب راته کړی نو دا سورته فاتحه دا دم هم ده ځکه نبی رسول الله ویل دي شفاء لكل داء د هر مرض شفا ده دا د سورته فاتحه مبارکه څه فضایل اوس د سورته ټول قران عظیم شان لک فضایل واورو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي نه د جمع شوی یو قوم په یو ځای کې چې د قران درس سره کوي مگرم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه په دغه ځای نزل سکینه نازله کیږي دغه مجلس ټول پر رحمت خدای پاک پټیږي او دا په ملائکه کې پټیږي او الله په دغه مجلس باندې فخر کوي ويذكرهم عند من عنده هغه د عرش عظیم ملائکه چې کروبین دي هغه مقرب ملائکه دي دیغه په وړاندې الله فخر کوي په دغه خلکو باندې چې څوک د قران درس نه لاسي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فضیلت د کلام د رب چې قران عظیم شان ده په نورو کلامو باندې دومره ده لکه فضیلت د رب په مخلوقاتو باندې حضرت پیغمبر علیه السلام دغه قران حبل متین ده کړي مضبوطه ده چا چې لاس پورې وینو لن فسام له هدا بشکی کنه چې الله دې نه وصل کړي حبل ممدود د یو طرف دی الله تعالی سره د یو د مخلوق سره چې عمل پروان شو پورته په طریقې په کې خېجه به چې ترڅو الله تعالی ته وصل شي دغه قران عظیم شان په ورځ د قیامت کې بیا شفاعت کوون کې شي دغه انسان لپاره
او الله د خپل کلام شفاعت دغه انسان په باب کې قبلي او تر ټولو نه مقویر شفاعت د قرآن عظیم شان ده. قرآن عظیم شان ته الله داسې عظمت ورکړی چې په کومه څرمن باندې ولیکل چې هغه اور کې نه سوځي. څوک چې دا د نبي علیه السلام د وخت معجزه وه، څوک مراد تر هغه څوک دی چې قرآن علم یې په سینه کې راوست، دا بیا په جهنم په اور باندې نه سوځي. الله یې جهنم ته نه غورځوي. ما دا قرآن د تا په سینه کې د دې دپاره نه دی ایښی چې زه به تا بیا په جهنم کې سوځم. دا قرآن عظیم شان د الله د رحمت تحفه ده. دنیا ته رالیږلې د رحمت ته دنیا ته چې څوک هم د قرآن سره وابسته کېږي هغه مرحوم کېږي چې د خدای پاک رحمت او په هغه باندې وي. او چې چا څومره د قرآن سره تعلق زیاتېږي دغومره د هغه انسان عظمت زیاتېږي. قرآن عظیم شان ته بې اودسه لاس وړل ناروا دي. دا ګټه د قرآن عظیم شان چې د قرآن سره نه وي یو ځای شوي، پیټۍ وي، نو سودا دکانداران کې خرڅوي، ګندونه پکې اچي، روا دي، ګناه نه ده. خو چې دغه د قرآن سره وابسته شو آیات نه ده په لیکلی، خو دا ګټې ته اوس لاس وړل ناروا شو. ځکه اتصال د قرآن سره دایمي راغی، ورسره وګنډل شو. او چې څومره بیا لږ لرې کېږي فصل کمزوري راځي په عظمت کې، هغه جامه چې قرآن عظیم شان کې پټېږي او بیرته تر لرې کېږي هغه سره بیا اودسه سړی لاس وړلی شي. ولې څه جدایي راځي د قرآن عظیم شان. نو چې څومره د قرآن سره د چا تعلق زیاتېږي دغومره په دغه انسان کې خدای پاک عظمت د الله قرب زیاتېږي. او په ورځ قیامت کې الله تعالی د طرف نه دغه بنده ته چې د قرآن سره تعلق ویلی کېږي ویایه قرآن او پورته په جنت په درجو کې خیجه او په آرام آرام ویایه. اتا رتبه په هغه آخري آیات چې په کوم ځای در ختم شو په هغه ځای کې د تا مقام ده. خو بل طرف ته دغه قرآن چې د دومره ډېر عظمت خاوند ده آداب هم غواړي، سوري او معنوي. لکه سوري آدابو کې دا د بې اودسه په لاس نه وروړي، جنوب یې بیخي په ویایي نه، حایزه ښځه به بیخي ویایي نه، خو د تلاوت په وخت کې اعوذ بالله به ویې د شیطانه به اوله پناه غواړي، بسم الله به یې د الله په نامه به معاونت غواړي، و ایاک نستعین. ما دا فضایل را شاته کړل، باندې خلک به راشي لږ اخر کې چې وایي وري را ډېر نه شوه ډېر، ځکه مې ترتیب سره بدل کړه. دا چې قرآن عظیم شان ویایې اوله نه آدابو کې اودس په ادب کېناستن داسې حضور باندې ویل لکه الله تعالی ته چې مخامخ ناست یې او د غوږ درته نیولی ته یې ورته ویایې تلاوت کوې. چونکې دا داسې عبادت ته چې الله ته سړی په رسېږي، شیطان داسې عبادت ته سړی نه پرېږدي چې په هغه کې الله ته رسېږي. نو الله آدابو کې د قرآن دی ویلو دا وی اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چې اراده لري د قرآن دی ویلو وکړه اول د الله په واسطه پناه وغواړه د شیطان رجیم، ځکه شیطان دې نه پرېږدي حضور ته چې قرآن په حضور او تدبر باندې وی چې زړه زنګونه دې لرې شي، عقیده دې اصلاح شي، یخته دې نه پرېږدي چې په داسې طریقه یې ووایي. نو په الله پناه غواړه د شیطان نه، په الله پناه غواړه د شیطان نه. د شیطان د دفاع دپاره الله تعالی موږ ته معالجه کې دا وکړو چې ما باندې پناه غواړه. خپل زور به نه کوي د شیطان سره، خپل زور به نه کوي، په خپل زور باندې مقابله نه شي کړی. ځکه وایي شیطان د تا په تصوراتو هم خدای علم ورکړی او ته په ته علم نه لرې، دی دې ویني ته یې نه وینې. نو داسې دښمن چې همیش په کمین کې درته ناست دی، دی دې ویني ته یې نه وینې، دی مصالح درته خالي سرایه چې ورځې خامخا به دې تباه کوي. نو پناه په داسې ذات وغواړه چې هغه بیا د شیطان ویني، شیطان یې نه ویني، هغه د شیطان په ټولو میکرو خبر ده او دی د الله په ګریت باندې نه ده خبر.
هغه قوي ذات الله تعالی ده. نو عجز وکا ایاک نعبدو، عجز وکا. اوس قرآن وی عاجزي ځای ده، قرآن د عاجزي ځای ده. ځکه د قرآن په آدابو کې دا دی چې سړی به ورسره ژاړي، عجز به کوي. اوس نو عجز وکه، دومره ځان عاجزه که چې د ویلم طاقت یې الله زه نه لرم چې ته مې د شیطانه ونه ساتې. او چې په اخلاص وایي څوک اعوذ بالله وي، دغه ایمان او اعتقاد وي چې الله مې تر خلاصي، الله یې تر خلاصي. موږ هغه اعوذ بالله په غفلت وایي، دلته په معنا یې نه خبر چې څه اعوذ بالله کې څه معنا ده، ویل کې هم غافل چې په اخلاص اعوذ بالله وي، خدای پکې وایي د شیطان د وساوسو نه خلاصي. لکه مشکل شریف کې چې چاته وسوسې ډېرې لویږي نو علاج دا کولای، چپ طرف ته دې مخ وګرځي اعوذ بالله دې وي، دا د شیطان په مخ باندې لګېږي، د شیطان د وسوسو نه ځي خدای په خلاصي. د بنده سره چې د چا عداوت راشي، دښمني راشي، هلته الله تعالی موږ ته څه وایي؟ ادفع بالتي هي احسن. ته د هغه مقابله په هغه طریقه وکړه چې نیک دی، د بد در سره وکړه، ته ښه ورسره وکړه. ولې؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. د ده د بدو په مقابل کې چې ته نیکي وکړې، دا نیکي به د دومره اثر کې چې بیا به د خالص مخلص دوست غوندې شي، دښمني به د ده د زړه نه هم درنه وځي. نو د بنده د دښمنۍ په وخت کې الله موږ ته معالجه دا کوي، ته نیکي ورسره شروع کړه. سویل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الى من اساء الیک. مکارم الاخلاق دي. دا یو خپلوي نه در سره کوي، وصله الرحمي نه در سره کوي، ته ورسره پاله. د ظلم در سره وکړه، ته معافي ورته کړه. د بد در سره وکړه، ته نیکي ورسره وکړه. انجام به دا وي اخر یو واره دوه واره هغه انسان د عقل فکر راځي ورته چې څه ورسره کوم، او دای څومره کړګړه کې په خپل بدو بیا شرمېږي، بیا نو دوستي در سره شروع کوي. اما د شیطان د دفاع لپاره الله تعالی و اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، چې دا نفس وسواس پیدا شو، د دې اعوذ بالله بیا دغه بدبختانه په بل طریقه نه خلاصيږي. دا په احسان نه ده چې ودرې دا یو خبرې ومنه بیا به دې نو پرېږدي. لکه اوس دا بنده د بنده یو خبره برداشت کړي چې خیر د خدای یوه خبره دا دومې ته اصلاح کېږي، که دوه دې برداشت کړي درېیمې ته ذاتي اصلاح کېږي. خو شیطان په دغه نه کېږي چې ته وسواس ته واچوې چې غلا وکړه، ته وایې چې که خدای یوه غلا وکړه ذاتي به دې نور پرېږدي، چې زنا وکړه دا وکړه بیا به دې پرېږدي، شراب وچښه دا وکړه بیا به دې پرېږدي، تر څو دې نه پرېږدي خدای پاک هم دې وساتي چې سړی کافر کړی وي. نو ځکه هغه احسان ځای نه ده د ده سره چې احسان وکړې د ده نه به خلاص شي. هلته معالجه کې الله تعالی اعوذ بالله راته کوي چې نفس وسواس شیطان درته پیدا کړو نو دې اعوذ بالله وایه. عبادت چې شروع کوو اعوذ بالله وایه، او بیا د الله تعالی په نامو باندې معاونت وغواړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله نوم وسیله که الله ته په اسم دی الله، ځکه الله ذات موږ نه وینو، یو تعارف خو په اسماء باندې ده. د الله په نامه معاونت وغواړه چې ډېر رحمان او رحیم ذات ده، چې د نومونه دې واخیسته هغه ډېر رحیم ذات دی، تا سره د رحم معامله دې کوي، د شیطان نه دې خلاصوي، توفیق د طاعت بیا درکوي، رحیم ذات ده، کریم ذات ده. بیا بسم الله وایه، د الله په نامه معاونت وغواړه. صرف د بسم الله په متعلق کې حسن بصري صاحب وایي دا لیکلو کې باید سړی ادب وساتي. که موږ تاسو د قرآن عظیم شان سر کې دا بسم الله ټکي ته ګورو، دا بې اوږده لیکلي، سین درې غاښونه لري، دا میم چرګای ګرد کور لري. حسن بصري صاحب وایي چې بسم الله چې لیکئ بې اوږده لیکئ، سین ته غاښونه ورکوئ ښکاره، او میم مدور غټ لیکئ. دا اجلال القرآن، تعظیم د قرآن عظیم شان. لکه پوره نوم اخیستن تعظیم ده، او چې دا نیم نوم اخلي بې تعظیمي ده. ګورې دا موږ په لیکلو کې موږ شیطان دې موږ لار ویله ده. بسم الله چې لیکو دا سین ته غاښونه ورکوو،
اوږد راکش کو میم اسې مازې اشاره وي چې دلته خو یو بل شی شته میم رالاندې کړو دا تدبیر د میم هم لاړ د دې سین غاښونه هم نه لیکو د دې بې اوږدوالي لحاظ هم نه ساتو حسن بصري صاحب اجلال د قرآن تعظیم د قرآن بکې دا وایي د تعظیم د قرآن نه ده بې ښه واضح لیکه سین ښه واضح لیکه میم ښه واضح لیکه یو محدث مبارک حدیث بیانې هارون رشید صاحب د وخت امیر المؤمنین ده هغه ورته چې د ما قصر ته راشي دلته بخاري شریف درس کوه دی ورته علم د چا کور ته نه ورځي ته به راځې د وخت امیر د راغی درته درس ته چې درس ته راغی په دیوال ته تکیه وکړه کېناست باچا ده د دې څه غږ پوه وکړه چې یا امیر المؤمنین من اجلال الرسول اجلال الحدیث د رسول الله د تعظیم نه دا ده چې د حدیث هم تعظیم کوي لکه د رسول الله په مجلس کې تکیه ویل بې ادبي لیدای کېده د ده حدیث چې بیانې کې تکیه ویل بې ادبي ده الدین كله ادب دین ټول ادب ده څومره چې ادب زیاتېږي دا مخکینی خلکو د موږ او تاسو د اوس خلکو څومره ډېر لوی فرق ده دا مخکې خلکو چې مړی به ول د پمځکه به مرته او روا به اخیسته مچوله به یې په سترګو به یې کړه یو کنکای کاغذ چې به هغه به الف با لیکلي و چې پمځکه به ولې د روا به اخیست مچ به یې په سترګو باندې به یې قرآن عظیم شان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې قرآن عظیم شان را اخیست نو یو اړ به مچ کو دلته یو سترګه بل سترګه به کې کې به په خپل سینه مبارکه پورې ویني هغه مخکینی خلکو د قرآن د تلاوت نه مخکې به دا اول ادب کو قرآن عظیم شان به چې راواخیست نو مچ به کو په یو سترګه بل سترګه به کې کې په سینه پورې به ویني به تلاوت شروع کو ځکه الله دې دغه قرآن شرح صدر ورته نصیب کوي څومره چې ادب وي دغومره بیا فیضات زیاتېږي نو وایي په دا لیکلو کې به هم سړی ادب کوي بیا اوږده لیکلی سین غاښونه واضح لیکلي او میم مدور لیکلی بیا د الله درې نومونه ذکر کړه الله الرحمن الرحیم د دغو درې نومو د تخصیص وجه د الله د درې زرو نوم زیات نومونه دي دا جامع د ټولو نومو د الله تعالی ته خو لویه نکته اوس نکات خو ډېر دي پکې چې ذکر کړو وایي مبدا معاش معاد دغه ته اشاره ده مبدا چا پیدا یې بیا معاش ده د دنیا زندگی او بیا آخرت دا الله ټکی کې مبدا ته اشاره ده خالق الله ده ته الله پیدا یې نو په بسم الله کې اوله نه خپل خالق در پیادېږي او رحیم په آخر کې ده رحیم هغه الله چې هغه مهربانه ده په آخرت کې په مسلمانانو د سړي ته آخرت ور پیادېږي په مابین کې رحمان چې مخکې موږ ویل چې د دنیایي نعمتونه چې په الله په مسلمان هم کړي په کافر هم کړي دا د معاش زندگی ده وایي په دغه ترتیب کې دغه اشاره شوه اول الله ذکر اخر کې رحیم په مابین کې رحمان چې انسان دغه د معاش د دنیا په زندگی کې د خپل مبدا او د خپل معاد نه غافل نشي د دنیا په زندگی کې په خوندو واوښتي روپۍ ډېرې شوې موټر ډېرې شوې بلډینګونه ډېر شو خواهشات ډېر شو ګوره چې د خپل خالق نه غافل نشي او د قیامت ورځ نه غافل نشي نو رحمان په د مابین کې زندگی ته اشاره ده او طرفین کې الله او رحیم ذکر شو اشاره د مبدا او معاد ته خالق دی الله د ګوره چې ویره نه کې او قیامت ورځ را روانه ده چې ویره نه کې دغه وجه نن په اکثر احادیث مبارکه کې نبی علیہ السلام دغه مؤمن به امور کې دغه دوه ډیر ذکر کوي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې په الله ایمان لري په آخرت ایمان لري فلیکرم ضیفه د ملمد قدر کوي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې په الله ایمان لري په ورځ آخرت ایمان لري فلا یؤذي جاره همسایت د ضرر نه ورکوي دغه ډیر احادیث دي
وای آمنت بالله خو ډېر اجزا لري خو الله او آخرت ذکر کېږي الله او آخرت وای چې د دغه دوه سړی نه و غافل دغه سړی ذاتي کامیاب ده دا بیا نه چا سره ظلم کوي نه د چا حق طلب کوي او څه نه کوي ځکه خالق هم ورپه یاد ده او ورځ قیامت هم ورپه یاد ده مونږ یا الله رانه ویروي په ګناهو چې لګې کېږو شیطان رانه ویر کړي یا آخرت رانه ویري چې د هر څومره چې دا موږ تاسو فکر وکړو په اوله ورځ کې درته ما ویلې پرون ما هلته په جلسه کې ویلې چې دا قرآن خدای را لېږلی د دغه قرآن ته لږ وخت ورکول پکار دی دغه ځای ته اوس موږ شیطان نه پرېږدي معاش غافله کړي په دکانداري لګیا یم نه یم خلاص په زمینداري لګیا یم نه یم خلاص په تجارت او په کاروبار باندې لګیا یم نه یم خلاص دغه معاش موږ غافل کړو د خپل خالق نه او د خپل معاد نه چې آخرت ده هر کار چې شروع کوي اول به بسم الله وي اشاره ده دې ته چې هر کار کې نیت صفا کا د آخرت ورځ په ذهن کې لره نیت صفا بیا په آخرت کې خدای ثواب درکړي د الله رضا وي بیا په آخرت کې الله ثواب درکړي کدی الله رضا نه و ریاکاری او عجب بیا د آخرت ثواب نشته نو هر کار چې نیک شروع کوي بسم الله په اول کې وي دغه مبدا معاطب دي اول در پام کېږي نیت په ذاتي اصلاح کوي که ترجمه کوو خدای نه خسته او نیت صرف دا وی چې ګرمۍ دا من سره سیزن کده دا ګرمي به تیر کو الته ګرمي به تیر کو شپې ځای به یو دغه مسافرخانه کې دومره خرچي څوک لري خو ګرمي به الته تیر کو یا الته خو خوراکونه مثلا پیدا کیږي کړو جماعت پیدا کیږي په دې نیتونو کې وکړو یا دا چې خلک وي چې دا پلان کوي څومره ښه سړی د په دروازه کې هم دی تا ګوراته کوي ترجمې ته کینی مسافري کوي دا شیطان کافر دی موږ نیتونه خرابوي بربادوي ما نو اعوذ بالله ویل ډېر د الله نوم ذکر عمل الله ډېر غټ ثواب ورکوي الله ډېر کریم ذات ده په ډېر کم عمل ډېر غټ ثواب یوه خورما چې د حلال مال څوک صدقه کوي یوه خورما چې د حلال مال څوک صدقه کوي الله یې دومره ورته لوی په قیامت کې چې د احد غره غوندې وزن ورکوي یوه خورما څومره ده او غر څومره ده خو چې نیت څومره صفا وي دومره به اجر زیاتېږي نور ذاتې نن بس ده سبا ته به انشاءالله سورت بقره شروع کوو